په سافت جل کیپسولز کې راځي، کم چې 15,000 یونټ وي یا 10,000 یونټ وي یا 50,000 یونټ وي یا 2,00,000 یونټ پکې هم وي. او یو د دې انجکشن امپیول راځي کم چې عموما 15 ملي ګرام وي او په دې کې 2,00,000 یونټ وایټامین ډي وي. وایټامین ډي موږ په کم مقدار یعنی کم ډوز کې واخلو او د دې چې کم دوايي راځي هغه د سافت جل په کیپسول فارم کې وخورو، کو انجکشن یې وسکو، کو انجکشن په مټ باندې ولګو. دا دوايي په څه وخت کې واخلو چې دا د معدې نه پوره جذب شي او پوره کار وکړي یا کمې پوره شي. د کم خوراک سره یا د ورځې په کم وخت کې وایټامین ډي دوايي اخیستل پکار دي. کمې ولې راځي؟ د تشخیص لپاره کم ټیسټ کیږي او پاکستان کې کمې ښې دوايانې ښې کمپنیانې وایټامین ډي جوړوي چې موږ په اعتبار کولی شو د کمی علامات یې څه دي. نو دا ټولې خبرې در سره نن په دې ویډیو کې شریکوم. امید ده چې تاسو به ترې ډېره زده کړه وکړئ او د وایټامین ډي باره کې ټول معلومات به تاسو ته وشي. اکثر وایټامین ډي خلک زیات اخلي، د ډېر وخت لپاره یې اخلي، د هغې په نتیجه کې کیلشیم سیوا شي یا وایټامین ډي سیوا شي چې هغه زموږ رګونو ته، زړه ته او ګردو ته نقصان ورکولی شي. په دې ویډیو کې تاسو سره زه د یو مریض ریپورټ هم شیر کوم چې دغه وایټامین ډي زیات راغلی و، بیا دغسې دغه کیلشیم هم د هغې په نتیجه کې زیات شوی و. نو څومره وخت دپاره وایټامین ډي اخیستل پکار دي؟ زما نوم ډاکټر شهریار خان دی، زه یو کنسلټنټ کارډیالوجسټ یم او زه کوشش کوم چې د خپلو خلکو دپاره په ساده پښتو ژبه کې د طب متعلق خبرې وکړم او د هیلث پروفیشنلز او د میډیکل سټوډنټس دپاره د میډیکل ایجوکیشن یعنی د میډیکل د سبق لیکچر هم ریکارډ کړم. نو د ټول ناول وایټامین ډي نن سبا ولې په موږ کې کم دی؟ کم ځکه دی چې قدرتي توګه باندې وایټامین ډي د نور نه زموږ سرمن یعنی سکین دا جوړوي. خو نن سبا چونکې کارونه ټول په کور او په دفتر دننه شو، د نور سره زموږ کانټیکټ یا رابطه کمه ده. که نور ته وځو خو د ډېر لیګ ټایم دپاره یا بیا سن بلاکس هم لګولي وي، ځان په کپړو کې کور کړی وي. یاد ساتئ چې وایټامین ډي د نور نه چې کوم بیر سکین دی یعنی بغیر د کپړې نه هغه زیات جوړوي. که منځ کې کپړه راشي نو بیا هغه شی نه جوړیږي چې څنګه پکار وي. نو د وایټامین ډي قدرتي هغه کم خوراکونه دي چې په هغې کې وایټامین ډي موجود دی. د ټول ناول چې څنګه ما تاسو ته ویل چې قدرتي ذریعه نور دی. په دویم نمبر باندې هګۍ د انډه، په انډه کې وایټامین ډي دی. نټس یعنی وچه میوه، بادام، کاجو، پستا، پلی، دغسې میا د وایټامین ډي ښه سورس دی او پی کې هم وایټامین ډي وي. خو یاد ساتئ چې کله وایټامین ډي په چا کې کم شي نو بیا دا په دې قدرتي خوراکونه باندې د هغې هغه کم مقدار نه پوره کیږي، بیا به خامخا دا دوايي اخلي. نو دوايي په کم شکل کې اخیستل پکار دي. خو دې نه مخکې درته دا وایم چې د وایټامین ډي د کمی څه علامات دي. یاد ساتئ چې وایټامین ډي د انسان ایمیون سیستم یعنی قوت مدافعت کې هم ډېر کار لري. کله چې د چا وایټامین ډي پوره وي نو د ایمیون سیستم یعنی قوت مدافعت به سټرانګ وي. ایمیون سیستم دې ته وایي چې ستا په وجود کې چې کوم خپل قدرتي هغه نظام دی چې هغه د جراثیمو خلاف جنگ ته ستا وجود تکړه کوي. نو که ستا ایمیون سیستم کمزوری وي نو تا ته به بار انفیکشنز کیږي. اکثر زموږ مشرانو ته چې نزله، زکام، جراثیم، سینه خرابېدل بار کیږي نو موږ ته وایو چې ته یو وایټامین ډي لیول وکړه یا خپل وایټامین ډي دوايي واخله چې ستا قوت مدافعت ورسره مضبوط شي. دویم نمبر وایټامین ډي کې یو عجیبه خصوصیت دا دی چې دا ستا ذهني پریشانی کې ډېر کار کوي. که ستا د وایټامین ډي لیول چېرته کم وي نو تا ته به منټل ډسټربنس وي، ته به ذهني پریشانه، تا به خوب نه درځي، ته به سوچونه فکرونه ډېر کې. بیا غټه خبره پکې دا وي چې وجود خوږیږي، پټې او هډوکي ورسره دردونه کوي. ماشومان چې د چا کې د وایټامین ډي کمې وي تېر اوچت کې ټول هډوکي ټک ټک کوي. نو غټ هم ستړي وي، هر وخت دم طاقت پکې نه وي، بس وایي چې هر ځای کې چېرته پروت وی، چا راته د کار نه ویلې. که څه د کار ورته څوک ووایي او کار شروع کړي نو ډېر زر ستړی شي، وجود یې ډېر زر ستړی شي او واپس کټ ته یا بیډ ته ځان راورسوي. خلکو پې ناراسته او سست یا کاهله نوم ایښی وي. نو د ډېرو وجو سره پکې یو وجه د وایټامین ډي کمی هم دی او کمی ځکه دی چې څنګه ما تاسو ته وویل چې زموږ د نور سره رابطه هم کمه شوې ده او ښه خوراکونه هم کم شوي دي. د وایټامین ډي د تشخیص دپاره چې کوم ټیسټ کیږي نو هغه ډایرکټ وایټامین ډي نه وي، د هغې نوم دی 25 یعنی 25 هایدروکسي او ایچ وایټامین ډي. تاسو ته به په سکرین باندې دا لیکلی راځي. دا ټیسټ چې کله تاسو وکئ په یو ښه لیبارټرۍ کې او د هغې لیول کو فرض که د 20 نه د 20 نانوګرام پر ایم ایل نه کم وو نو دا د وایټامین ډي ډیفیشنسي ده، یعنې وایټامین ډي په وجود کې کم دی. مخکې ورځ کې زما یو رشته دار چې د بهر نه راغلی و او هغه ویل چې یاره زما کې څه بیماري ده او زه نه ټیک کېږم ځکه چې هر وخت کمزور یم، خفه یم، دم طاقت راکې نه وي، انرژي راکې بالکل نشته دی.
او ټیسټونه وغیرہ ډیر زیات کړي خو ټول ټیکو. نو ما ته ډایرکټ وټامین ډي ټیسټ وکړو. چې وټامین ډي ټیسټ مو کو نو هغه ډیر کم راغی، هغه 10 راغی. چې وټامین ډي مو ته سٹارټ کو په یو میاشت کې دنه هغه ټیک شو او ماته واپس د شکریا د لپاره یو فون کال مو کو. نو کله نه کله دا ټیسټ د تشخیص په بنا ځکه ضروری وي چې غلط او اوور ډوز د وټامین ډي یعنی زیات ډوز ورکول نه دی پکار. خو اوس د وټامین ډي ضرورت څومره دی وجود ته زمونږ د ورځې. نو د 15 کالو نه چې یو کس زیات وي تاسې د 90 کالو پورې یعنی چې کوم نارمل اډلټ دی هغه دپاره د 600 یونټو نه واخله. د دې چې کوم یونټ دی هغه انټرنیشنل یونټس وي. نو د 600 یونټو نه واخله د 2000 یونټو پورې دا د ورځې ریکوایرمنټ دی، یعنی دونه وایټامین ډي وجود ته پکار دی. نو که دا تاسو د هفتې حساب وکړئ نو د دې نه څه 14,000 یونټې جوړیږي. خو چې کله په چا کې د وټامین ډي کمی راشي نو د کمی د پوره کېدو لپاره به ته بیا لږ زیات وټامین ډي ورکړې. دغه زیات وټامین ډي ورکولو ته موږ لوډینګ ډوز وایو او د هغې نه پس به بیا ته مینټیننس ډوز ته راځي. مینټیننس ډوز همدغه دی چې د ټولو نه زیات شي نو 2000 یونټه دي د ورځې شي. خو ته به لوډینګ ډوز څنګه ورکړې؟ د هغې طریقه دا ده چې وټامین ډي په 3 قسمه دوایانو کې راځي. یو خو دا په سافټ جیل کیپسولز کې راځي کم چې 15,000 یونټې وي یا 10,000 یونټې وي یا 50,000 یونټې وي یا 2,00,000 یونټې پکې هم وي. او یو د دې انجیکشن امپیول راځي کم چې عموما 15 ملي ګرام وي او په دې کې 2,00,000 یونټه وایټامین ډي وي. اوس دغه امپیول تاسو سکلی هم شئ او دا تاسو په مټ باندې انجیکشن هم وهلی شئ په سرنج کې. ښه یاد ساتئ چې کله هم د وټامین ډي دوی اخلئ د ډوز ته بیا راځم واپس، خو دا خبره رانه هیره نه شي. نو وټامین ډي یو فیټ سالبل وایټامین دی. د دې دا مطلب دی چې دا وایټامین به د غوړو سره د معدې نه جذب کیږي. نو دا به تاسو په داسې وخت کې اخلئ چې په کم وخت کې په خوراک کې ستاسو غوړ شامل وي، یعنی یا پکې انډه وي یا پکې پراټه وي یا پکې ملۍ وي. زمونږ د پاکستان د لحاظ سره یا د افغانستان د لحاظ سره داسې وخت کم دی، هغه د سحرې د ناشتې دی چې کله موږ سحرې چای څکو نو خامخا انډه پراټه او ملۍ وغیره ورسره استعمالو. نو دغه هغه وخت دی چې کله تاسو ته وایټامین ډي اخیستل پکار دي. خو دا تاسو په نهاره معده یعنی په نهاره خېټه خورئ نو وټامین ډي به ستاسو د معدې نه جذب کېږي او دا به کار نه کوي. خو واپس راځم ډوز ته. ډوز یې داسې دی چې چا کې د وټامین ډي کمی وي نو طریقه داسې ده چې 50,000 یونټه به هفته کې هر هفته کې به یو ورځ دا استعمالي 2 میاشتو له. نو که تاسو سوچئ چې په میاشت کې 4 هفتې وي نو چې په هر هفته کې دا 50,000 یونټه اخلي نو مطلب دا چې په یو میاشت کې دا 2,00,000 یونټه اخلي او په 2 میاشتو کې به 4,00,000 یونټه واخلي. په میاشت کې چونکې 4 هفتې وي او دا به چې هر هفته 50,000 یونټه اخلي نو په میاشت کې به دا 2,00,000 یونټه شي. 50 1 لک او بیا 50 او 50 بل لاک، نو 4,00,000 په 2 میاشتو کې او 2,00,000 په یو میاشت کې. نو یعنی 2 میاشتې به دا په هفته کې یو پیره 50,000 یونټ والا کیپسول جیل کیپسول د غوړو سره یعنی د سهارې د ناشتې په ټیم کې یا بل داسې وخت چې دغه خوراک پکې وي دا واخلي. کله چې دا 4,00,000 یونټه برابر شي د هغې نه پس به دا بیا مینټیننس ډوز اخلي. اوس مینټیننس ډوز دې ته وایي چې د ورځې ریکوایرمنټ خو زمونږ څونه دی د ټولو نه زیات 2,000 یونټه دی. نو دا داسې کولی شي چې یا خو 15,000 یونټه کیپسول روزانه خوري نو کو فرض کا دا 3,000 ته نم جذب کیږي نو 2,000 به بیا هغه ته ملاویږي. یا کو یو کس وي زه خو روزانه نشم خوړی نو دا داسې کولی شي چې دا د 50,000 یونټه والا کیپسول په هفته کې یو خوري. کو وایي چې یاره هفته کې هم نشم خوړی نو بیا دغه انجیکشن چې کم د 2,00,000 یونټو والا دی کم چې 15 ملي ګرام دی پکې 2,00,000 یونټ وایټامین ډي دی نو دغه بیا په میاشت کې یو وهلی شي. یو ځل درته بیا ویم که یو کس وایي زه روزانه خوړی شم نو 15,000 یونټ وایټامین ډي دی اخلي. که یو کس وایي چې زه په هفته کې خورم بیا د 50,000 یونټ والا کیپسول اخلي. او که یو کس وایي چې زه په میاشت کې خوړل غواړم بیا دی د 2,00,000 یونټ والا انجیکشن یا کیپسول یا هغه انجیکشن سکلی هم شي نو دا دی په داسې طریقه استعمالوي. دې کې 10,000 والا یونټ والا هم راځي. یاد ساتئ چې وټامین ډي کله تاسو 2 میاشتې یا میکسیمم لکه زیات نه زیات 3 میاشتې پورې وخورئ نو بیا پکار ده چې تاسو خپل د کیلشیم یا د وټامین ډي ټیسټ وکړئ چې چېرته زیات خو نه دی. که چېرته دا زیات وي نو دا د سره کیلشیم زیاتیږي او کیلشیم زموږ په رګونو کې زموږ ګردو ته او زموږ زړه ته نقصان ورکوي نو د دې ټاکسیسیټي هم کیږي چې کله دا د ضرورت نه زیات شي. نو عموما چې زما دا خیال دی چې د وټامین ډي متعلق بس تاسو کانسپټ کلیر شوی وي. زما چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او نور داسې پوښتنو ته چې څوک د طب متعلق خبرې په پښتو کې اورېدل غواړي د هغوی سره یې شریک کړئ. ډېره مننه.